وبشر الذین او زیر ورکړه هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او کارونه کړي دي ښه ان لهم چې بشکه د هغوی دپاره جنات باغونه دي تجري چې بهیږي من تحتها الانهار د هغې لاندې نهرونه کلما کله چې هم رزقو چې ورکړی شي هغوی ته منها د هغې نه من ثمرات رزقا څه میوه د خوراک دپاره قالو نو وایي به هذا الذي چې دا خو هم هغه ده رزقنا چې راکړی شوې وه من قبل مونږ ته له دې نه وړاندې وعوتو به او وربکړی شي هغوی ته متشابهه میوه په شان د یو بل ولهم او د هغوی دپاره فیها په دې جنتونو کې ازواج بیبیانې به وي مطهرات پاکې وهم او هغوی به په دې کې فیها په دې باغونو کې خالدون همیشه به وي ان الله بشک الله لا یستحی نشرمیږي ان یضرب مثلا ما چې بیان کړي څه مثال د ماشي بعوضة فما فوقها یا د دین زیات معمولی فعم الذین پس کوم خلک چې آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون هغوی چې ښه پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د هغوی د رب د طرف نه وعم الذین او کوم خلک چې کفرو چې کافران دي فیقولون هغوی وایي ماذا اراد الله څه د اراده د الله بهذا مثلا چې د دې مثال نه ده یضلو ګمراه کوي به په دې سره کثیرا ډیرو لره ویهدي او هدایت کوي به په دې سره کثیرا ډیرو ته وما یضلو او نبی لارې کوي به په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان الذین کوم چې ینکزون ماتوي عهد الله وعدې د خدای من بعد د هغې د پخولو نه میثاقه پس ویقطعون او پرې کوي ما امر الله هغه چې تعلق چې حکم ورکړی الله ان یوصلا چې پیوند ورکړی شي ویفسدون او فساد خوروي فی الارض په ځمکه کې اولئک هم دغه خلک هم الخاسرون زیانکاران